جناب مولوی صاحب زموږ او ستاسې په وطن کې چې موجوده نظام د امر بالمعروف په نامه اداره جوړه کړې ده، ډېر خلک نفرت ځینې کوي او په بدو نومونه یې یادوي. ته د دې په باره کې څه وایې؟ یوه ګیله خلک دا لري چې امر بالمعروف والا د خلکو په شخصي زندگی باندې کار لري. الله اکبر، دا خو بنیادی مسله ده. بنیادی مسله ده أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين. شعیب علیہ السلام خپل قوم ته وویله، دا بند شعیب علیہ السلام خپل قوم ته وویله زه تاسو ته د الله جل شانو پیغام رسوم او زه تاسو ته نصیحت کوم، خو له بده مرغه تاسو ته ناصحین څوک چې وبل ته نصیحت کوي تاسو ته دا خلک نه دي خوښ. نو امر بالمعروف والا څخه نفرت کول خو په دې وجه ما ورته نفرت کوو چې هغه ته نصیحت کوي خیرخوا مې دي. زموږ علما کرام فرمایي وایي یو صالحین دي یو مصلحین دي، یو صالح دی یو مصلح دی. یو امت یو جماعت به هغه وخت کامیابه کیږي چې کله په امت و جماعت کې مصلحین پیدا سي. صالح هغه چاته وایي چې خپل ځان ته ګټه کوي. صالح هغه ته چاته ویل کیږي چې خپل عبادت کوي، نفلي عبادت کوه، لمونځ کوه، تقوا کوه. د صالح ګټه خپل جیب ته ده، د مصلح ګټه و امت ته ده. حدیث شریف کې راځي، بلکې قرآن شریف کې الله جل شانه وایي ما پر بني اسرائیل باندې 2 واره لعنت نازل کړي. 2 واره می پر بني اسرائیل باندې لعنت نازل کړي، خنزیران او بزوګان می کړل. وجه سوا كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. دی د ګناه څخه بل نه منع کوي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کار نه کوي. په کوم قوم کې چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کار کیږي الله پاک د ټول قوم سره عذاب ګرځي. او چې کوم قوم کې صالحین او نیکان وي خو په ګناهګارانو باندې کار نه لري و بل ته امر بالمعروف نه کوي، بیا به هغه قوم باندې عذاب راځي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تر نبوت مخکې 45 کاله په مکه کې تیر کړله. د مکې خلکو یې قدر کوي، ولې نبی علیه السلام په هغه وخت کې صالح و، صادق او امین نیک انسان و. خو چې کله نبی علیه السلام نبی سو مصلح سو، نبی علیه السلام امر بالمعروف شروع کړي، نهي عن المنکر شروع کړي، خلکو ته مه کوئ وکړي. خلکو بیا د طائف خلکو په کاڼو وویشتي، د مکې خلکو و هجرت ته مجبوره کړي. دا مصیبت هر زمانه چې خلک د امر بالمعروف خلک نه خوښوي. امر بالمعروف والا ما استاد څخه نه اوټ غواړي، نه بوټ غواړي، نه کوټ غواړي، نه چانده غواړي. ما او تا ته دا زارې کوي چې ورور دا لار غلطه ده، دا لاره صحیح ده. په سړکانو باندې د لمر و ګرمي و یخ ته ولاړ ما او تا دې خلکو سره نفرت ولې کوو؟ زما او ستا په شخصي زندګي باندې وایي کار لري، خو دا شخصي زندگی خدا نه درته وایي چې زما پر طبیعت یې جوړه کړه، وایي د الله جل شانه د رضا مطابق یې جوړه کړه. بده خبره نه ده. د انبیا علیهم الصلاة والتسلیم کار دی، د ټولو صحابه وظیفه ده، د ټولو مؤمنانو وظیفه ده. کنتم خیر امه اخرجت للناس، تاسو بهترین جماعت یاست. الله وایي ستاسو کار سری تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو ټول به امر بالمعروف نه